عالی قدر مشره ستا قیادت یوازې یو سیاسي موقف نه دی بلکې دا د یو مظلوم جګړه ځپلي او قربانۍ ورکوونکي ملت د زړونو غږ دی دا هغه اواز دی چې د تاریخ پر واټونو تیر شوی د قربانیو له سرو وینو راژوندی شوی او د یو ملت د ازادۍ عزت او بقا لپاره بدرګه شوی تا د جګړو دسیسو اشغالونو بندخونو او شکنجو له تورتمونو د امت دا ملت د حق سپین میدان ته فاتح راوویست ته د هغه افغان ملت د مشرتابه ویاړ لرې کوم ملت چې د الله جل جلاله د دین لپاره خپل ځانونه کورونه اولادونه ارامتیا حتی ژوندون فدا کړ ته د دې وطن د ازادۍ تفسیر یې ته د قربانۍ هغه معنا یې چې هر څاڅکی د وینې او هره سلګۍ در باندې ویاړي ته د حق هغه اواز یې چې له هر فرمانه دې د اسلام ځواک راځي ستا ژبه د الله جل جلاله د شریعت ترجمانه ده او ستا سکوت هم د تدبیر پټ پیغامونه لري ته هغه امیر یې چې تل به مسلمه امت در باندې فخر کوي او تاریخونه به دې د زړورتیا تقوا او عدالت کیسې خپلو بچانو او نسلونو ته کاږي ته د افغان ملت د خپلواکۍ او عزت سمبول ته پر خپلو وسایلو خاور عزت او دین د مالکیت د حق پیاوړی مدافع تا د اسلام د خالصو احکامو د پلي کېدو لپاره خپل ژوندون له خطرونو تیر کړ او د دې امت د قیادت مسؤلیت دې په داسې شان ترسره کړ چې درسته نړۍ حیرانه کړل امیر المؤمنین ستا قیادت د مظلوم امت د زړونو تسلا او هیله ده ته د الله جل جلاله د دین هغه سپر یې چې تل د فتنو ظلمونو او اشغالونو پر وړاندې